پر ژبه چې مې ستا د نوم لفظونه میلمانه شي، پر زړه مې د څښتن د رحمتونه میلمانه شي، پر ژبه چې مې ستا. قدرمنو اوریدونکو، اوس تاسو فام راړو د نعماني نقشبندي اسلامي مدرسې د محتمم الحاج مفتي جان محمد راشد صاحب یو اصلاحي بیان ته. رحمتونه میلمانه شي، پر ژبه چې مې ستا. څه کیف وي څه خوښی وي چې صفت ستا د ښایست کړم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وقال الله تبارك وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: يا موسى أتريد أن أملأ مسامعك يوم القيامة مما يسرك؟ ارحم الصغير كما ترحم ولدك وارحم الكبير كما ترحم الصغير وارحم الغني كما ترحم الفقير وارحم المعافى كما ترحم المبتلى وارحم القوي كما ترحم الضعيف وارحم الجاهل كما ترحم الحليم. رواه الأصفهاني في كتابه الترغيب والترهيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما ورونو، ډیر به هغه کسان یاست چې تیره چهارشنبه هم راغلي واست. د رب د الله د رحمان او رحیم ذات پیرزوینه ده، په خیر و عافیت ژوند راکړي، تر دغې چهارشنبې راورسولو او په دا 8 ورځو کې الله رب العزت د خپل رحمت څخه برخمند کړو. باران پر مسلمانانو، مؤمنانو، نارینه او ښځینه باندې ښه ګمان پکار دی. زما دا حسن ظن او ښه ګمان دی د خپلو ملګرو په باره کې چې الله رب العزت به حتما د یو چا دعا قبله کړې وي. او دا مو ویله چې په زارۍ باندې دغه الله څخه موږ رحمت غواړو، ولی خدا دغه ذات چې الله دې د خپل ذات لپاره رحمان او رحیم نومونه یا صفات غوره کړي دي. دغه ذات څخه موږ د رحمت دعا وغوښتله، نور هم غوښتې ده
نورو به هم غوښتې وي الله رب العزت رحمت را باندې وکړي. یو څاڅکی د اسمان رانیزلول د یو څاڅکي په مقدار او اندازه د مځکې د چینو څخه اوبه راپورته کول، دا کار دغه رحمان و رحیم ذات کولی شي. حدیث شریف کې راځي حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د الله رب العزت د رحمان او د رحیم ذات رحمت و شفقت که 100 حصې سي، 100 برخې سي، 100% سي، 1% یو برخه رحمت و دې دنیا ته راغلی راستول سوی دی. د 1% او سلمې حصې برکت دا دی مور روزانه پر خپل اولادو باندې کړي شي، ناجوړه نسی، زهیر نسی، وجه بده نسی، پنسه ماړی کې استاد هر ورځ شفقت کوي، شاګرد ته درس دسي، رحیم دل او هغه انسان چې په ځل کې نرمي لري روزانه دا فکر وي چې زما کشر حساسي آرام سي په سہولت باندې ژوند تیر کی. د انسانانو تر مابین شفقت ان تر دې چې حیوانات یو د بل رحمت او شفقت سره کوي. کله یو حیوان و بچانو ته تاوان رسي نو د دفاع کوي او په ډیرو کورو کې به ویدا سي ترتیب یا به مخ کې کړي وي چې کله چرګ پر هغه باندې څوک شنی چې چانه پیدا سي دا چرګ هم د خپل چچانو څخه دفاع کوي، ازاري شي نه پرېږدي. که انسان ازار ورسي، که پشي ازار ورسي، که چي ځنی خوري خو برداشتي نه دفاع کوي، هر رقم دفاع چوا د دې په وسوه. دا د 1% برکت دی چې الله رحم العزت نا شفقت رحمت 1% د دنیا ته راوستوي. محدثین فرمایي 99% 99 برخي رحمت به د مؤمنانو په برخه وي د قیامت پر ورځ بیا په ځانګړي ډول په جنت کې 99 حصے د انسان په عقل کې نشي راتللی چې د یوې حصے د رحمت دا برکت دی. د پلار شفقت نسو خلاص تراوی اکالو پوری، د انا او د نکاح رحمت او ناز نسو خلاص تر 100 کلنې پوری. لمسۍ دی نازوال هر ورځ مړوا د پلار د برکت نسو خلاص رحمت یې نسو خلاص 100 کال 99 حصے برکت چې الله رب العزت د قیامت په ورځ ما او تا تر په برخه کې نو کم حالت به وي د انسان په عقل او سوچ کې راتللی سي. یا دغه تویل کیږي دغه ذات ته الله، دغه ذات تویل کیږي الرحمن، دغه ذات تویل کیږي الرحیم جل جلاله. پر دغه ذات باندې قربان سي، دغه ذات سره علاقه او شناخت جوړ کړي. یو حصہ 1% راغلی دی نه خلاصيږي. یو سړی درته وایي پر ما دا سیګرانی تر ځان را باندې ګرانی، الفاظ راغلي ډېر را باندې ګرانی، ډېر را باندې ګرانی، سونه نسم ویلای هغه 1% دی په الفاظ نه سي تعبیرولای. دا چې 1% هم ورسره جمع سي 99% او برخې هم ورسره جمع سي کم حالت ویزماو او دا ورکول کیږي چاته موت ته مؤمنانو ته. الله دې موت ته مرګ د ایمان سره په برخه کې. دا هر ورځ چې دعاوي کوي واقعا ټینګي دعاوي کوي چې ربا ایمان مو د سره ما اخلا. که ایمان د سره ولاړی 99% رحمت لاړی، دا 1% رحمت لاړی که ایمان د سره ولاړی. زمانہ هم داسې ده. رسول صلی الله علیه وسلم احادیث ډیر فرمایلی دي. ځینې حدیثونه د رسول په زمانه کې راغلل، ځینې حدیثونه اوسته، ځینې حدیثونه بر روان وخت صادق سي. هغه څنګه اوس هغه زمانہ ده چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی و سحر به څوک مؤمن وي ماښام به کافر وي، ماښام به مؤمن وي سحر به کافر وي. دا ولي لږ فکر وکړئ. په دې خاطر مخکې مې په ټینګار دا خبره کړې ده او د زړه په زخم مې دا خبره کړې ده، د زړه په خوږ مې کړې ده چې د الله په لحاظ پر مسلمانانو او مؤمنانو پر دې دین اسلام باندې ملګیږي 1% لا هم نظر مور کوي، تبصره مکوي، شننه مکوي، راپور مپر پیښوي د خپل دماغ او عقل څخه په شي خبر نه د اسلام په احکامو کې لاس وهنه. دا سی به بولې ته چې و مزاری غالی ده د لاس او د کور څخه او د سوي راوتلې ده. اسلام ته داسې ګوري.
د ده په لاس یا د ده په کورنۍ کې څه افراد دي د اسلام دا ایسته لکه غالۍ د ده په لاس او د ده په ماشین اوبدل سوې ده، راوتلې د بازار ته خرید و فروخت یې دی کوي، هر تار چې ځین راباسي، هر تار چې ورداخلي، د هر تار رنګ چې وربدلي نه. پر دې باندې انسانان څه کوي؟ نبي ستړي سو، صحابه ستړي سول، تابعین ستړي سول، تبع تابعین ستړي سوله، مجتهدین و مفسرین و اولیاء و فقها د وخت فرد فرد د صدی بشر نارینه و ښځینه ستړي سول. اوس اسلام داسې دومره خوار دی چې ستا د ژبې څخه داسې الفاظ راوځي چې نه ابرو سول، نه عزت سو، نه د اسلام سنګینی پاتې سول. نه، اسلام پر خپل ځای سنگین ابدار معزز په ځان دې څه وکړل، ځان ته دې بې عزتي ور واړول، ځان دې د ایمان اخلاص کړي. ستا د سره ایمان لاړې، اسلام هغه اسلام دی. الاسلام یعلو ولا یعلى علیه، قانون داری اسلام عالی پورته، داسې پورته لکه د غره څوکه، ولا یعلى علیه، پر اسلام په هیڅ وخت کې تر هغه وخت چې اسرافیل علیه السلام شپېلې پکې پر اسلام شي نشي غالبه کېدلی. قانون دی، ځان ته یې تاوان وکړي. الله اکبر کبیره. الله رب العزت چې موږ ته هدایت وکړي. په هدایت دعا باندې هیڅ کله خوا مه غږوئ. که کشر درته وایي چې خدای دې هدایت درته وکړي ورته امین، چې مشر درته وایي چې الله دې هدایت درته وکړي ورته امین. د یو چا دعا خو به قبوله سي. دا 1% رحمت، دا یوه برخه د 100 حصو څخه 100 حصه د رحمت دې دنیا ته راغله. همدغه ذات دی چې د سورة اعراف په 155 نمبر آیت کې فرمایي چې کله موسی علیه السلام د ډیر مغفرت او بخشش غوښتنه وکړه، نو الله رب العزت ته ویله چې بیا الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم ته وحی کوي، انت ولینا، ای رحمان ذاته، ای رحیم ذاته، ته زموږ دوست یې. دغه دوست دی د پلار پلارتوب، د مور مورتوب، د ورور ورورګلوي ختمه سي. چې کله د ملک الموت علیه السلام راسي، عزرائیل علیه السلام راسي چې وای نور دی وخت پرسو، ګرد شان ختم سي. انت ولینا، دغه ذات دوستی در سره کوي. جنت ته دي دغه ذات داخلي، د دوزخ څخه دي دغه ذات ساتي، رحمت در باندې کوي. فاغفر لنا، مشتبخ شوک، ورحمنا، او پر موږ باندې رحمت وکا، وانت خیر الغافرین. که څوک بخښ کوي، که څوک رحمت کوي، خو تر ټولو شته یې. که بخشش کوي خو ته یې، که مغفرت کوي خو ته ذات یې، که رحمت کوي خو ته ذات یې. 155 آیات د سورة اعراف کې واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه، رب زموږ لپاره په دې دنیا کې نیکي ولیکه. تاسو امین باندې وایاست. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه، رحمان رحیم ذاته په دې دنیا کې زموږ لپاره نیکي ولیکه، او فی الاخرة، او په آخرت کې هم. انا هدنا الیک، رب موږ ته راغلو، تا ته حاضر سولو، تا ته راجع سولو، ستا و طرف ته رالو، ته به موږ ته هدایت کوې، ته به موږ ته معافي کوې، په دې دنیا کې به حسنه راکوې، نیکي به راکوې. قال، الله رب العزت وفرمایل، عذابی اصیب به من اشاء، زما عذاب دی، زما اختیار دی، زما اراده ده. چاته چې می اراده وسی په خپل عذاب یې هلاکوم. څوک مانع نشته. که ټکه باندې رایلاسي، که زلزله راسي، که خلک یې مړ کړي، که خلک یې ټوټې ټوټې کړي، که یو عذاب د عذابو څخه د رب العالمین ورکول سي، دغه ذات دی. قال عذابي اصيب به من اشاء، چې زما خوښه سوله په خپل عذاب باندې عذاب وکړو. د څو ورځې مخکې چې دوړې سولې، ګردونه سوله، خاورې سولې، داسې څوک پیدا سو چې د یوې ثانیې لپاره د دې مخ ته یو پرده، یو جال وغوړوي، یو دیوال جوړ کړي د یوې ثانیې لپاره. کنې داسې حساس مزاج والا خلک سته چې آن واحد یو لحظه هم دوړې نه دي خوښ، بد یې ځین نه ځي، په طبیعت کې خوند نه ورکوي. خو نسته داسې څوک نسو پیدا چې د دې دوړو مخه ونیسي، داسې څوک نسو پیدا چې د عذاب مخه ونیسي. قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء، او زما رحمت هر شي ته ورغلی، هر شي ته، مسلمانانو ته، مؤمنانو ته، کافرانو ته، شو ته، بدو ته، صالحانو ته. هغه کسان مخکې مې ویل، کسان چې په اسلام پسې خبرې کوي،
هغه کسان چې علما زیری، هغه کسان چې د مذهب څخه بد وړي، هغه کسان چې د مذهب په لار باندې نه روانېږي، هغه کسان چې نه ولی ځینې خلاص دي نه غیر ولی ځینې خلاص دي، نه ژیر خلیري ځینې خلاص دي نه ژیرور ځینې خلاص دي، نه ښه ځینې خلاص دي نه بد ځینې خلاص دي. غیبت کوي، بیادبي ډېره ماب، زنا کوي، وژنې کوي، قتلونه کوي، غصب کوي، دا زیروه، هغه ته بد ګوره، پر دې چاړه راوکاږه، دا څغلا وکړه. د الله رب العزت قانون دا دی ورحمتي وسعت كل شيء، زما رحمت هر شي ته ورغلی. غلطم الله رزق ورکي. هغه سړی چې شپه ټوله په سروس کې تېره کړه او بیا دا وای ما خو چاته تکلیف نه دی رسولی، په خپل لاس مې وګټله. سروس نور خندي، نور ته غزلی وای، میوزیک دی، سروس دی، چې پښتنه ځینې وکي دا حرام دی، وای ما خو په خپل لاس ګټلې ده، چاته خو تکلیف نه دی رسولی، دا حرام دی. دا هغه ته الله رب العزت روزانه رزق ورکوي. ورحمتي وسعت كل شيء. هغه سړی چې پر قرآن باندې وخیږي، پایماله کې ویس وزي وی غورځي په لوشي ولري، هغه ته الله رب العزت رزق ورکوي. ورحمتي وسعت كل شيء. دغه ذات سره آشنای پکار ده کیا، په دې خاطر هم چې دغه ذات مو د عذاب څخه خوندي کی. نور وجوهات هم ستا، نور دلایل هم ستا. نو الله رب العزت فرمایي فساكتبها، زه خپل رحمت دو کسان لپاره ډیر ژر راولم او لیکمه. د کومو کسان لپاره؟ فساكتبها للذین یتقون، هغه کسان چې تقوا کوي، پټ او ښکاره سره، ظاهر او باطن سره وي، درواغ نه پزلی کې سره سنجولې، نه اراده کړي، نه په خوله وایي، خطا استل نه پزلی کې لري، نه په خوله، چم نه پزلی کې لري، نه په لاس. دو کسان لپاره ويؤتون الزکات، او دو کسان لپاره رحمت لیکم چې زکات ورکي، په کلو کلو زکات نه ورپات. حسابونه ډیر کسان نازي، په کلو کلو زکات ور باندې پاتې. ولې وروره دا خدای الله حق دی، ورک ترڅو پوری دا بودیجه چې کمیږي سم زکات نه ورکي، نه ورکي. بودیجه چې کمیږي ما دا واوري زمارونو سم زکات که پر شرعي طریقه اصلي مستحق ته ورسېدی، دا د الله عادت دی چې په دې سرمایه کې برکت راځي، دا د الله عادت مبارکه دی. او چا چې زکات پر سي طریقه ور نه کوي، علما لیکي وای هغه کې نقصان او تاوان راځي. نقصان بارانونه بند، دا د خلکو جفا د چیز مشترک کوي. کم کسان چې زکات نور کوي، دا د نور مؤمن ولس سره جفا ده. الله د زکات نور کولو په وجه پر قوم باندې، پر بندگانو باندې بارانونه بند کی، قحصالی راسي، وچ کلونه تیرسي، کلونه. نو انډیوالي دې ته ویل کیږي، یاري او ملګرتیا دې ته ویل کیږي چې زما د ښه عمل څخه زما مؤمن ورور استفاده وکړي. دا انډیوالي ده. یوازې ملګرتیا تعریف دا نه دی چې ملمستیا درته کوم راته کوای، کوټې ته راځه درځم، پالم دی. دا ملګرتیا ده د مؤمنانو تر مابینځ. د ایمان دا غوښتنه ده چې وروره زکات ورکوا، ستا د زکات نه ورکولو په وجه پر نورو باندې عذاب راځي، ملګري ورسره وکړه. او زما رحمت د چا لپاره لیکمه؟ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، او هغه کسانو لپاره چې زما پر آیاتو باندې ایمان لري. الحمدلله پر قرآن موږ ایمان نه وړی دی، خو د قرآن د ځانه تفسیرون په کار نه دی. الحمدلله پر حدیث موږ ایمان نه وړی دی، د حدیثو د ځانه ترجمه نه ده پکار. ورسې چاته تاسو ډیر کسب کاران یاست، تر ډیره حد زدر خبر یم، په ځینو باندې هم خبر. که زه ستا په کسب کې وژغېدلم، خو دستي سبا راته وایه چې مولوي صاحب دا ستا کار نه ولې خبرې کولې، زوم ملامتیا منم، زما کار نه و، ما باید خبرې نه وای کړې. وروره تاسو ته وایم د قرآن او حدیثو ترجمه په مسلو پوهه دا د چا کار دی؟ یو شخص خو به وي، یو څوک خو به وي، یو مرکز خو به معلوم وي. که یا هر دکاندار لفتا سي، هر بازار مدرسه سي، او هر ځای عالم سي، هر سړی مطالب او حافظ او قاری سي. قاری صاحب نو بیا د قرات د ذکر لپاره، د شون لپاره بیا څه کوي چې د قرات په شوبه کې ناست. خو ته حافظ ته قاری نو حفظ ته مورزه، ته عالم نو عالم ته مورزه، خپل تر مخه کېږي، منظور کوا، خلکو ته ترجمه کوا، بلای بیانوا. حد باید معلوم سي، حد معلوم سي، سرحد معلوم دی. ستا وظیفه شته، زما وظیفه شته. زما وظیفه څه ده؟ زما د استادانو وظیفه څه ده؟
دا حد معلوم دی، ځکه نو په دنیا کې نظام هم سم چلیږي. الله اکبر کبیره. ځکه نو د سورة اعراف په 55 نمبر آیت کې الله رب العزت فرمایي ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. تاسو په مځکه کې د صلاح او د آبادی ورسته چې کله اصلاح رالل، آبادی رالل، انسانان جوړ سوله، په مځکه کې هر قسم فتنې ورکې سولې، د دغه څخه ورسته په مځکه کې فساد مه کوئ. زه یو ډېره نابلده خبره درته کوم او په تفسیر ثابته خبره درته کوم. د دغه آیت په تفسیر کې ولا تفسدوا، او تاسو فساد مه راولئ، فی الارض په مځکه کې، په دغه مځکه کې، بعد اصلاحها د مځکې د جوړښت وروسته. حضرت مولانا عاشق الهی صاحب رحمه الله تعالی په انوار البیان تفسیر کې د دغه آیات په تفسیر کې د سورة اعراف په 55 نمبر آیات کې په تفسیر کې لیکي وایي د مځکې اصلاح دوه رقمه ده، یوه ظاهري یوه باطني. ظاهري اصلاح دا ده چې چا درخته ایښې ده، ګل یې ایښی دی، واښه راشنه سوي دي، دا مه خرابوه، دا مه خرابوه. چا د کور مخ ته ناجو د صبر درخته ولا هر شی چې دی کښېږوه، دا مه خرابوه. پر سړک باندې درخته ده، دا مه شکوه بلګونه، شاخ یې مه پرې کوه. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. انوار البیان تفسیر در پورته کوي ګوري. آبادی مه ورانوه، جوړ باغونه دي مه ورانوه. دا کفارو چې د مسلمانانو باغونه وران کړله، دا خو د دوی عادتونه دي خراب. دا هغه وخت اصلاح کیږي چې کله د جهنم په لمبو کې څرخ ورکې، بیا د اصلاح کیږي هغه وخت. ظاهري جوړښت چې کله د مځکې رالی، بیا مه خرابوه، فساد مه راوله. باطني دا دی چې د الله رب العزت احکام په مځکه کې برپا کړه، مه ماتوه. وادعوه خوفا وطمعا. او دغه ذات رحمان او رحیم ذات راوغواړه په داسې حال کې چې بیریږي هم، او په داسې حال کې چې تم هم ځین لري، چې لمونځ کوي ځینې بیریږه، داسې نه وي چې قبول نشي، او چې کله بیا دعا کوي ځینې بیریږه، داسې نه وي چې قبول نشي. بیا امید هم لره چې ان شاء الله امید دې زما لمونځ قبول شي، امید دې زما دعا قبول شي. الله فرمای ان رحمت الله قریب من المحسنین. دا الله رحمت چاته نږدې دی؟ محسنو کسانو ته. محسن څوک دی؟ مفسرین فرمایي وایي هر هغه سړی چې ښه کار کوي هغه محسن دی. تاسو لمانځه ته راغلاست، د الله رحمت در نږدې شي، الله دې نور هم رانږدې کړي. خبره مو د رب د رضا لپاره واورېدل، د الله رحمت نږدې شي. محسن سړی هغه دی چې نیک کار یې وکړي په هره معنا، هر ځای، یوازې مدرسه نه، یوازې مسجد نه. تاسو په زرهاو کارونه روزانه په خپلو کورو کې کولی شئ، په زرهاو کارونه هر ورځ په خپلو دوکانو کې کولی شئ، نیک صالح ښه کارونه. چاته دې اوبه ورکړې په دوکان کې وغوړه، محسن سوې، نیک سوې، د الله رحمت در نږدې شي. چاته دې لار وروښول، یو څوک درته وایي دا دوکان د پلانکي چیرې دی، هغه دوکان دی 5 نمبر دی، چې داسې روګوځې رسته طرف ته دغه سړی دی، دغه دوکان دی. مدرسه دې وروښول، د مسجد لار دې وروښوله، کور دې د یو چا وروښوي، راهنمایي دې کوي. زموږ او ستاسو ښار ته خو د نورو ولایتو مسافر ډېر راځي که یا پوښتنه چې درته وکړي ورته درېږي سم دم، وخت زیان نه ده. دا په اصل کې نیکي ده، او د نیک انسان چې کله نیکي وسي، د الله قانون دا دی ان رحمت الله قریب من المحسنین. د الله رحمت محسنو کسانو ته ورځي. دا اورېدو څخه د لیدلو څه نه، دا اورېدلو خبره درته کوم، شاید چا به لیدلې هم وي. د ځینو کسانو وایي چې کله سودا نه کیږي او پنچري نه سي، پر هغه سړک باندې سودا نه کیږي، نو بیا میخونه ورغورځي چې ژر پنچري وسي، ژر. او دا په سخته باندې دا ټول ملت ګیله د پولیسو څخه ده، په سخته باندې ډېره ټینګه ګیله ده چې وروره د دې مسلمان جرم دونه و چې ته چاړه او ما چاکو پر راوکاږه او میټر او میټو پر څیرکه. د دې انسان جرم دومره دی، وې سنجو دا جرم، وې سنجو سره فکر پکښې وکړه. خو تا د ځان لپاره لیکل دي چې پولیس د ټولنې خدمتګار تا لیکلی دي. اوس د دې انسان جرم دونه دی چې 2 نفر را روان دي
او شاید کاری نه نو جرم یې دونه دی چې ته دونه تاوان ورسوه. په وارو موږ په موټر کې راپورته کړي دي د ښار شناخته خلک یې ټیر او ټوپ یې ورڅیرلی د کار یې ورویستلی. ان رحمت الله قریب من المحسنین چې کله محسن نسولې ښه نسولې بدي دي کول د الله رحمت فاصله درڅخه نیسي درڅخه راټولېږي. په هر لباس کې چې فرق نسته د الله یو نظام دی یو قانون دی یو الهي اسلام دی دین دی مقدس دی. ته هم تر لاندې زم تر لاندې ته به هم اوامر منې زه به هم منم ته به هم سی خدمت کوې زه به هم کوم ته به هم دا قوم نه زیرې زه به هم نه زیرو. که زه عالم یم ملا یم په دا لباس کې که ته ادیب و شاعر یې د شعر په لباس کې که ته پښتوخوان یې پښتو ادب دې ویل دي په هغه لباس کې که ته د پولیسو په لباس کې که ته د تجارت په لباس کې که د وزارت په لباس کې په هر لباس کې چې عام خطاب دی تم مکلف زم مکلف. ان الدین عند الله الاسلام د الله په نزد قبول دین اسلام دی. فرق نسته تور او سپین په یو لباس کې بل لباس کې ټوله د دې دین تر چتر لاندې د دې دین تر سقف او بام لاندې دا ټوله به گزاره کوي. دا نسته چې ماته جلا قوانین تاته جلا قوانین. زه دلته په دې محراب کې درېږم دې خلکو ته لمونځ ورکوم زه مکلف یم چې سې لمونځ وکړم. ته په ما پسې په صف کې ولاړې ته مکلف یې چې سې لمونځ وکړې. که د باندې ووځې ستا باید اخلاق سم وي زما هم باید اخلاق سم وي. داسې نه چې عالم بنو بد اخلاقي عامي به اخلاق لري عامي به بد اخلاقي علم به اخلاقي نه. د اخلاقو خبره د ادب خبره ټولو ته راجع ده د اسلام خبره ټولو ته راجع ده. لار پراخه که خلکو ته تیرې که تاسو کتابونه در پورته کې زموږ مذهب وګورئ که د لارې په ثواب او برکت څوک خبر سي ځوان بل کار به ونه کړي خالي به لارې جوړوي خلکو ته. لاره څومره ثواب لري. ځکه نو ما د مدرسې ټولو کارکوونکو ته ویلي چې د لارې به ډېر خیال ساتئ. دا خلک چې د چهارشنبې په ورځ راځي دون د کشنی شګه هم باید دوی تکلیف ونه رسي ټوله باید ورته منظم وي پاک. که هغه لار د مدرسې د یوه کونج څخه د رابله کونج دا باید ټوله پاکوي. خراب شی نه وي بېکاره شی نه وي چې څومره موږ د خپلې ساحې مکلف دا کار مو کړی دی. انشاءالله د دې تاسو شهیدان هم یاست به سم نه وایاست زموږ ښه کار سم نه توصیفوي. الله اکبر کبیره. ان رحمت الله قریب من المحسنین. او غوږ ونیسئ دا ابو داود شریف حدیث دی. وعن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه قال عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د رسول صلی الله علیه وسلم څخه دا خبره واوریدل د فرمایله څه و فرمایله قال الله تبارک وتعالى دای مبارک فرمایي چې الله و فرمایله دې ته حدیث قدسی وایي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله و فرمایله څه و فرمایله انا الله ز الله یم وانا الرحمن او ز رحمان یم جل جلاله. دغه ذات سره نو ستاینه او صفاتم شفان کی. دا بنده او مخلوق څه بکې چې د تکبر څخه څوک سلام ورواچي دی جواب لنور کی. دا څه بکې د ژوند ټوله خلاصه د ټوله ژوند چې سر راوت سرخه ژرندې ته ورواچي ټوله ژوند نو فقط 2 متره په خوا ټوکر به د چی شي ورته وای ها کرباس 2 متره 2.5 متره 5 متره د ټوله ژوند خلاصه ده. په شنیوالي پیدا سو جړلې نور خندل ها شنیوالي پیدا سو جړلې نور خندل اوس چې مرسو نور جاړي والله عالم چې دی به وخاندي او کده بوم جړلې که عمل شو خو به خاندي که عمل خراب خو به جاړي. د بندگانو سره د خپل ځان صفت خون نه کوي. الله فرمای انا الله ذا الله یم وانا الرحمن او رحمان یم خلقت الرحمه یا رحمه ما صله رحمی پیدا کړ قرابت می پیدا کړی وشققت لها من اسمي ما پر دې صله رحمی او قرابت باندې د خپل نام څخه یو شی کښې شو دی. الله رحمان ذات دی رحیم ذات دی صله رحمی رحمت کول شفقت کول قرابت پالل د خپل نام څخه یو شی ورکړي. وای اوري فمن وصلها کچا قرابت پالي وصلته زوم هغه سړی پالم. وای اوري څه کیا کچا قرابت در سره ماتوي همسایتوب نه کوي خالتوب نه کوي عمتوب نه کوي اکاتوب نه کوي ور سره کوي
تر هغه وخت یې کوه چې شرعي مکلف یې، که نه وي مکلف بیا پسې پرېږده. ومن قطعها بتته، که چا صله رحمي قرابت نه پالي زه د خپل خاص رحمت څخه دغه سړی باسم. الله دې داسې نه کوي. ومن قطعها، که چا صله رحمي و قرابت دوستي نه پالل، رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله و فرمایل بتته زه د خپل خاص رحمت څخه باسم. الله دې داسې نه کوي. هغه کسان چې صله رحمي نه کوي، قرابت نه پالي، هیڅ کله هغه ورور چې دوست و خوږ و نږدې و اوس په دشمن ورته ګوري، ورسه پوښتنه ورباندې وکړه څه پروا کوي، دوست ته ورسه خبر ورسره وکړه. دا چې دی نه در سره کوي، تر هغه وخته ما وویل چې مکلف یې ورسره کوه، چې مکلف نه یې بیا تا ته هم اجازه ده. د بیهقي شریف حدیث دی. وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال، عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما د رسول صلی الله علیه وسلم څخه دا خبره واوریدل چې د فرمایله شرع ده. رسول صلی الله علیه وسلم شرع کوي. څه و فرمایل؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله لا تنزل الرحمه على قوم فيهم قاطع رحم. الهی پر هغه قوم باندې رحمت منازله په کوم قوم کې چې داس یو څوک وي چې قرابت نه پالي. اوروي کیا د زړه په غوږو به وایي رسول صلی الله علیه وسلم شرع کوي. شرع د رسول ده او رسول هم د الله دی، نو شرع به څنګه نه قبلې؟ الفاظ هم د رسول دي او تاسو یې اوریم په مسجد کې. لا تنزل الرحمه، رحمت پر هغه چا منازله، رحمت رب ما باندې کوه علی قوم، پر قوم باندې، پر قوم چې په قوم کې چې شي فيهم قاطع رحم، چې قرابت دوستی نه پالي، صله رحم نه کوي، د ورور سره ورورګلوي، د پلار سره پلارتوب، د مور سره مورتوب، د خپل قریبانو سره هیڅ قسم دوستی او قرابت نه پالي. الهي پر دا قوم باندې رحمت مکه. بیا درته وایم د الله په لحاظ پر نور خلق باندې په خپل عمل ظلم مکوي. که ته نه کې ستا په خاطر پر ما باندې رحمت ناراضي، استاد بی غوریه، استاد بی غوریه څخه په تجارت کې کله کله یو وخت دوه شریکانو تر مابین ستونزه پیښ شول، یو وخت په کلو خبرې نه سره کوي، په کلو همسایگان د کشنی پر سر باندې راوتی خوش کی ورته کړ، په کلو څنګ پر څنګ دیوال پر دیوال همسایگانی خبرې نه کوي. کلو دې خلکو ته دا حدیث ورسوي، دې کورنۍ ته دا حدیث ورسوي لا تنزل الرحمه على قوم فيهم قاطع رحم. تر هغه وخت پورې چې ته شرعاً مکلف یې کوي، به که شرعاً نه وي مکلف بیا پرېږده. اخرنۍ خبرې چې بیان وسو، امام اصفهانی رحمه الله تعالی خپل کتاب په 3 ټکو کې لري، دا ترغیب و ترهیب په نامه باندې د حضرت کعب رضی الله عنه په حواله باندې څه خبرې را نقلوي او ډېر ښه اصول هم دي چې در سره نوټ یې کړئ، عمل ور باندې وکړئ. موږ او تاسو ان شاء الله تعالی په ژوند کې به ډېر برکت او خیر راشي. قال كعب رضی الله عنه، حضرت کعب رضی الله عنه فرمایله قال الله تبارك وتعالى، الله رب العزت فرمایل، چاته فرمایل او څه فرمایل؟ وایي یا موسی، اے موسی اتريد ان املا مسامعك، اے موسی علیه الصلاة والسلام ته اراده لري چې ستا تر غوږو دا خبره ورسوم یا ستا طول او ترازو در دروند کم ان املا مسامعك یوم القیامت مما یسرک، د قیامت په ورځ چې ستا طول او ترازو باندې دروند سي داسې یو شی دروښیم او ستا طول او ترازو میزان در دروند کم داسې یو شی دروښیم. اراده لري، اتريد اراده لري ان املا مسامعك يوم القيامه مما يسرك، چې تا خوشاله کی. نو الله رب العزت فرمایل وای اوري شپږ شان دي، شپږ ارحم الصغيره كما ترحم ولدك، پر کشنی باندې داسې ولورېږه، پر کشنی باندې داسې شفقت وکړه لکه پر خپل بچی چې کوي. دا د باندې پر سړک چې ګرځي، دا په کوڅه کې چې ګرځي، دا تا ته چې مکتب ته درځي، دا تا ته چې مدرسې ته درځي، دا ستا په محل کې چې دی، دا ستا د قوم دی. ارحم الصغيره كما ترحم ولدك، پر زوی باندې څنګه ګرځي، پر لور باندې څنګه ګرځي، د ژمي خیال ساتي، د دوبي خیال ساتي، په تمامه معنا هر وخت تر حاضر خدمت ته لبیک ویل دي. همدا سي پر کشنی باندې هم ورحمېږه. غزار دی ولې دی جړلې آرام وکړه،
یتیم دی ولیدی پر سر یې لاس ور تیر کړ، یو ځل هیڅ کومک مو ورسره کوه د یتیم سره. که دې وکړي فبها نور علی نور، ډېر ښه کار دې وکړي. که دې نه وکړي کومک، پر سر خو یې لاس ور تیر کړه. دا ستا تر لاس لاندې چې څونه وریښتان رالل، د هر وریښته په مقابل کې یوه نیکي رالل، ولیکل سول. نور هېڅ کار مه کوه. د ناز دپاره داسې لاس څنګه یې ماشاءالله ډېر ښه، خدای دې خیر درکړي، الله دې ښه کړه، الله دې لوی کړه، الله دې هدایت درته وکړي. په دغه ناز کې پر سر باندې لاس ور تیر کړه. هر څونه وریښتان چې رالل، اوس تاسو د سر وریښتان وشمارئ څو دي. تاسو په ساینس کې وګورئ، اټکل ورته وکړي، اندازه ورته وکړي. 1 لک به اټکل، 2 لک به، 10 لک به. که 1 لک وریښتان سي د انسان پر سر باندې، د یتیم پر سر باندې، نو خو په 15 ثانیې کې تا 1 لک نیکۍ وګټلې. په 15 ثانیې کې یو چاته ویلی سي ورته داسې یو عمل چې وخت ډېر لږ ونیسي، وخت ډېر لږ او درون ډېر وي، هغه کوم عمل دی؟ دغه عمل دی. په 15 ثانیې کې د یتیم پر سر لاس ور تیر کړه، ثوابونه دي هغه دي په لکاو په زرهاو کروڑو سره. الله دې موږ ته توفیق راکړي. ډېرې ښه ذخیرې په دین کې شته، خو متاسفانه توجه نشته. یو غوږ چې مو خبره اورو، په بل غوږ کې کاشکې چې مو یو څه وخت ورکولی، لږ ګړی مو دغه خبره په د خپل دماغ او زړه کې درجولی، ثبتولی مو، را سره ساتلی مو، خو دستي وځي، دستي وځي. زما دا امید وي هره چهارشنبه په دغه امید راځم چې هم خلکو ته خبرې وسي، را روانه چهارشنبه به ان شاء الله تعالی دا اصلاح پکښ راغلی، دا به راغلی، دا به راغلی، دا به راغلی. ارحم الصغیره کما ترحم ولدک وارحم الکبیره کما ترحم الصغیره. او د غټ هم پر غټ هم داسې رحمت وکړه لکه پر کشنی چې رحمت کوي. د غټ رحمت څه دی؟ ادب یې وکړه، احترام یې وکړه. دا بوټونه ځوانانو د مشران ته په مسجد کې سموي، عیب یې مه بولئ. په لار کې ورته سموي، میلمه درلی ورته سموي استي، د ځان لپاره عیب مه بولئ. دا شرافت دی، دا عزت دی، سنګیني ده. مشرانو ته لار ورکوي، په صف کې ځای ورکوي، مخ ته کوي استي، ورته راځئ. په موټر کې چې ناست یاست، افغانانو دا عادت به نه پرېږدئ. په موټر کې چې ناست یاست، سې سادوسي کې، غټو موټرانو، کوچني موټرانو کې، که په تکلیف و سپین ږیری و مشر و ځای ورخالي کوه، ورته راسه دا کار وکړه. هسپتال ته ورغلې، وار ورکه. د تعرفې د جمع کېدلو وخت د برق بیل دې جمع کوي، مخ ته یې که. ای زما ورونو، د دې سپین ږیري او د دې مشر که د زړه څخه یې بلا دعا راووتله، تا نه پېژنې، خو د ده په زړه کې ته سوچه مؤمن یې، داسې مؤمن یې چې نه دې لږ غلطي کړې ده، نه ډېر، نه 1% نه 100%، خو تا ته په هغه زړه باندې دعا کوي، په پاک زړه دعا سولاوه. او د پاک زړه دعا الله رب العزت بالفور قبلي، دستي قبلي. موږ لیدلې دي دغسې دعاوې راته کړي. د هغه دعا او برکت دی زما ورونه چې اوس درته ناست یم، د هغو دعا او برکت دی. ور یې کوي 3 ساعته 4 5 6 ساعته ځوان یې ودرېږه، کښېنه، کالي دې په خاورو سي، څه تاوان کوي. وارحم الکبیره کما ترحم الصغیره. پر مشر باندې هم داسې رحمت وکړه. دا د مشر رحمت دی چې کله کله په خپل مجلس او کوټه کې د مشرانو مخ ته د دین یوه خبره وکړه. دا پر مشر رحمت دی چې د لمانځه وخت رالی، ورته اذان خو انشاءالله وسو، بالا خو د لمانځه وخت سو، په خوشحالۍ ورته وایه، د نصیحت په رقم لا مو ورته وایه چې زیری کې، د نصیحت په رقم که څوم اجازه سته په خوشحالۍ ووایه، د لمانځه وخت دی، په داسې یو انداز ووایه چې دې څه خوا بدې نه سي. د رحمت دی، تشویق یې کړه، سار دروازه ور وچکه، ور کښېنئ، د هر څه سته. وارحم الغنیه کما ترحم الفقیره. پر غنی باندې هم داسې رحمت کوه لکه پر فقیر. کله چې د خان او د حاجي او د مالدار سره مخ سي چې په کال خبره نه اورېدلې، په دغه وخت کې لا خبر ورته کوي چې الله احسان پر ما وتا کړی دی، چې مسلمان پیدا کړې زو، تا ته ځواني درکړه، ما ته ځواني درکړه، خدای نه کړدا که تا ته څه عیب پیدا سو، دا به بیا څه کوو، په دین یې ونازوه. وارحم الغنیه کما ترحم الفقیر. داسې نو مه کوئ چې فقیر ووینئ یو ساعت ورته خبرې کوئ، او چې خان ووینئ اوه ماشاءالله چې د خان څنګه طبیعت یې هغسې ګزاره ورسره کوي. یا فقیر په خبرو ستړی سي، زارت راکړي سي، اخر وایي کاشکې دا مولوي صاحب چپ وایي، بیخي یې داسې کړو ټوکر یې کړلو. او خان و غني چې ویني مجلس ورته واړئ، مجلس ورته واړوه، خو د دین د خبرې څخه یې پرېږده مه، خبر ورته وکړه. دا په اسلامي شعبو کې زموږ او ستاسو د دین مقدس په شعبو کې یوه شعبه د دعوت او تبلیغ ده.
خلق شو ته رابوله، د بدو څخه منع کوه، امر بالمعروف نهي عن المنکر، دا خان عم در څخه خلاص نسی. رحمت ور باندې وکړه. وارحم الغني كما ترحم الفقير وارحم المعافى كما ترحم المبتلى. پر هغه چا باندې هم ولورېږه رحمت ور باندې وکړه چې هغه عفو غواړي. داسې رحمت ور باندې وکړه لکه یو سړی چې په ګناه کې اخته وي. زړی څنګه پر سوځي چې دا خوار غریب دی په ګناه کې اخته دی، کشکې چې دا ګناه نه کولای، څنګه ښه ښایسته ځوان دی، د خپل ځواني په سګریټ خرابوي، په چرسو خرابوي، څنګه د سړي زړه پر کباب سي. کبابي جاو کیا. وارحم المعافى كما ترحم المبتلى. دا سړی چې عفو غواړي د ګناه څخه توبه وکړه، دا نه شوقه کومه، دا نه امید کومه، او بابا چې دې بستاده قبول سي. دا ځینې خلک یو جمله وایي زما ته خوند نه راکوي، هېڅ خوند په مزاج کې نه لري، وایي موږ مردارخواره وګوره، دا کار وګوره. دا اوس د ځان عزت دی که د ځان بېعزتي ده؟ د دا ځای برکت همداسې دی چې خبرې موږ زده کوو دلته چې راځو. دا لفظ ښه نه دی که یې څوک استعمالوي، زه مردارخور کله دا کار کولی شم. دا اوس کار دی، دا مه وایه. تا ته الله ایمان درکړي، اسلام یې درکړي. ایمان او اسلام داسې نعمت دی چې نجاست او چټلي ګرد ختموي ټوله. الاسلام یهدم ما کان قبله. اسلام د انسان پخواني ګناهونه ټول ورېږي. دا خلک چې د جامع عمر شاوخوا د شهیدانو چوک سره چې کومه جامه ده، دا شاوخوا پراته وي، چا پلاستیک پر ځان اچولی خیمه کړي، چا کشنی ټوکر، چا بل څه. دا یخ په شپه باندې ټیک یخ و، د دوړو په شپه. زما څه کار و، د مدرسې ووتلم، د ماښام د لمانځه وروسته ورغلم پر دې ساحه تېرېدلم. په الله قسم چې د انسان زړه داسې کېږي چې بل کیفیت پېښېږي چې دا خو هم بندګان دي که نه دي؟ دا هم بندګان دي. څوک د غریبۍ څخه راوتلي، څوک په نشو اخته دلته پراته دي. یا پلا خو تاسو ورسئ چې ربه دا ستا احسان دی پر ما دې کړی دی. دا به نه وایه زما ورونو که ورسره تېرېدلاست. پسخان پام کوئ، د الله په لحاظ پام کوئ چې پسخان در باندې ونه وي. پام. د بزرګانو څخه یو بزرګ تېرېدی، نو د ده سره دا وریځ داسې تلله، سایه یې ورباندې کول. چار ځای به تللی. عبدالله اندلسي، ابو عبدالله اندلسي رحمه الله تعالی، څو زره مریدان یې درلودله او څو زره احادیث یې په یاد وه، د قرآن کریم حافظ و. خو لرې عیسایان ناست و، نصرانیان، د عیسی علیه السلام د دین پیروان، چې څنګه په زړه کې دا ور وګرځېدله چې دا خو زه یم، هغه وګوره هغه څونه خوار دي. الله رب العزت نعمتونه ټوله ځینې واخیستل، سایه ایسته سول. قرآن کریم کې فقط یو آیات په یاد و، یا دوه: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. رب ته هغه ذات چې چاته عزت ورکوي، ته هغه ذات چې چاته ذلت ورکوي. دا آیات په یاد. یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې قرآن دې په یاد دی؟ ولیا ټوله مې یې دا یو آیات په یاد دی، احادیث یې ټوله یې سو، مریدان ټوله ځینې ولاړل. اخر پر یو انجیل پسې عاشق سو، اخر د خنزیرانو چوپانی پسې شروع کړل. په مازی دا کار باندې چې زه خو شیم هغه څه دی، صرف په دې خبره باندې هغه د عیسایانو یو قسم نشان چې دی د صلیب، هغه یې ځان ته واچوي. د عیسایانو خولې په سر کړل، چوپانی شروع کړل. هغه سړي دا ورته ویل که زه تا ته لور په دې شرط باندې نکاح درکومه چې ته به د خنزیران پیایې، د خنزیران چوپان. هغه یې قبول کړل. مازې په دې خاطر چې پر ده باندې څه سایه وه په زړه کې ده چې زه خو یو څوک یم او هغه کسان نه دي. نو پام پر غریب، پر خوار، پر غریب، پر مسکین، پر بېوزله، پر څیرې لباس باندې مه خاندئ. الله ته خو ټوله بندګان برابر دي که نه دي برابر؟ هېڅکله دا یو نن به دا خبره زده کوو، که سفر وي که نه وي سفر، پام به کوو د هر چا په باره کې، د هر چا سره به پام کوو. وارحم المعافى كما ترحم المبتلى. الله اکبر کبیره. وارحم القوي كما ترحم الضعيف. د قوي سړي سره هم ښه چلند وکړه، رحمت ور باندې وکړه. که د ضعیف سره، ضعیف لوندې کومک ورسره کوي، قوي سړی د ظلم څخه وساته، د بدو کارو څخه یې وساته. ډوډۍ ورته وکړه، مېلمستیا ورته وکړه، راویې غواړه، پر بلې خوا ورته راسه. زما او ستا سره دا کار مناسب نه دی. زما او ستا پلار څه کول، کورنۍ مو څه کول، څنګه را لویان سوي، ګوره دا ظلم ونه کړو.
پام کوه چې په محل کې څوک راڅخه زیر نسی. زما و ټولو شاګردانو ته وصیت دی په دې مدرسه کې پام چې یو نفر په محل کې د دا محل د بل محل ستاسو په محل کې یو نفر د څخه ازاري نسی. ګوري تاسو په علم باندې پوس ولاس تاسو مشدود چې ولاړ سي د چا په قرات پسخن نه وي د چا په علم پسخن نه وي ډیر پام سره کوي تا ته خو علم درک دا کار باندې کوي. وارحم القوي كما ترحم الضعيف وارحم الجاهل كما ترحم الحليم. اخري خبره شپږمه خبره ده پر دغه ناپوه سړي باندې رحمت وک نه پوهیږي لکه پر هغه سړي چې رحمت کوي چې هغه پوهیږي اخ دی دغه سره څه گزاره کوي هغه ته په نیمه خبره باندې خبره کوي دغه ناپوه سړی هم تشویق کوي اسلام ته راوباله د شو کارو ترغیب ورکا منا امید کېږي زما ورونو هر چاته وایست د دین خبره هر چاته کوي د دین خبره کنن پیناډول ځینې جوړ نسی پیناډول سیف نن که پاکستان ګولې ځینې جوړ نسوه نن که موسیګار شربت ځینې جوړ نسوه کینن نشانه کوي سبا بل سبا د دین خبره پر د باندې اثر کوي نشه کوي خود به ځینې مریضان ته ډاکټران چې نشور کی غټه نشه نسی نشه سر ته وخیږي دا استم کوي وخیږي سر نن کې تاثیر ونه کوي د دین خبرې داسې مثال دی د دین د خبرې لکه د موسیګار وی شربت چوم د چای استعار سمي خبر ولي د دین خبره به هم د دنیا ورسمي به خوندور کوي ان شاء الله ورته کوي سي منه امید کیږي یو خبره چم حکمت ترتیب دا غواړي دا هغه وخت ځکه کېدل چې تاسو سره په داخل سره جنداري مش دا بسته مدرسه ده چې داخل سره جنداري مش کوو هر یو غواړي دا حاجی صاحب جنداري غواړي دا غواړي دا ځواني غواړي بل غواړي ټلیفون کې غواړي دا بس غواړي هغه بیا کشیش لري یو وخت سي مش په خپل شیخ دا عادت لیدل دامت برکاتو ملعلی چې څنګه ورسیا کشیش لري خبره درته کوي پر جاهل باندې ورحمیږه لکه څنګه چې پر حلیم باندې رحمیږي رب او رحمان ذات ته پر موږ باندې ورحمیږه رحمان او رحیم ذات ته پر موږ باندې رحمت وکړه د الله رب العزت دوهم نوم الرحمن دریم نوم الرحیم الله رب العزت د خپل دغه درو مبارک نومو په وجه او برکت باندې پر موږ باندې په دنیا او آخرت کې رحمت وکړي الله رب العزت را څخه راضي سي بل بیان به ان شاء الله تعالی بل نعمتزو اسماء الحسنى کې الله رب العزت د عمل کولو توفیق وما او تاسو طرف نصیب کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين پر حرم چار چپیر تاوشی چی کلامی بخیال کی وصالونا ملمنشی کلاوی می دزڑا پر جبا چی مستادنم لفظونا ملمنشی پر زلمی دچیختانا پر زلمی دچیختن دی رحمتونا ملمنشی پر جبا چی مستا چی یاد کلم پمینا پا اخلاص دستر گتورا حقا صحنا پر روحمی انوارنا ملمنشی چی یاد کلم پمینا. د تالیف او ژباړې څانګه نعمانیه نقشبندیه اسلامیه مدرسه کندهار.